دوستانو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړله چې زه ځم بهر چکر ته ځم لږ ژوند نه خوند اخلم نو یوازې نه یم سمیرا جان خو راسره ده او ما سره نور هم میلمانه شته دي دا چې راسره څوک دي تاسو وګورئ چې زه چیرته ځم کبیر رستوران ته راغلی یم په پېښور کې او که څوک دغلته موجود دي نو را دي شي او ما نه دي پذیرایي وکړي سمیرا جان تو پیش ورک ما آهسته آهسته بیا یم نو کبیر رستوران کې چې څوک هم ناست دي را دي شي او موږ نه دي پذیرایي وکړي هغه هم پېښور کې پېښور ته راغلی یم ستاسو میلمانه یم نو واقعا پښتانه چې دی خپل د میلمنو ډېر زیات قدر کوي عزت کوي نو راغلم چې دلته لږ خوراک مراک وکړو دوی سره ما سره میلمانه هم شته دي نو دا چې ما سره میلمانه څوک دي تاسو وګورئ چېرته وځئ ما سره پاتې شئ دوستانو څنګه چې ما یادونه وکړله چې موږ راغلو کبیر رستوران ته واقعا ډېر ښکلی ځای دی خو لږ شان دی زموږ یخ شوی و ولې چې بهر هوا ډېره زیاته یخه وه نو ما غوښتله چې دغلته پاس راشم او دا ځای طبعا لږ شانتې ګرمه وه او د هر څه نه مخکې زما ډېر زیات خوښ شو لایف موسیقي چې هغه به موږ تاسو ته خامخا ښایم نو لاندې وه هلته نور یعنې زما د وس نه ډېر زیات اوچت و چې زه هغه یخني کې ورته کښېنم نو یخ مې ډېر زیات وشو نو تاسو چې ګورئ که نه دا هم د کبیر رستوران ده خیر زه ورته اعلان نه تېروم څنګه چې زموږ ورور درته ویلې وې تاسو دلته ودرېږئ چې کبیر لوګو پکې راشي نو تاسو ته هم فایده ده موږ ته به فایده وي ته راشه په خاطر نو هغه یو څه وایي که نه لیونیان خپل کار کې به ډېر هوښیار وي نو تاسو لیونی که هوښیار ګپ دې پکې روان وي څنګه یې تاسو دغلته کار کوئ منیجر یا هم ګارسون څه کار کوئ ایز ا ویټر دلته کار کوم ډېر ښه او څومره تنخواه ده راته ووایه زموږ تنخواه سیکرټ تقریبا او بس دا ښه سیلري ده الحمدلله وایي هلکان نه د معاش تنخواه تپوس مه کوه د نجونو نه د عمر که نه دا ولې هلکان خپل پیسې پټوي وایي چې دومره ما سره یعنې چې څومره ورسره وي هغه کم یادوي دا ولې بس دا سیکرټ دی که نه مننه چې ډېر ښکلی مهمان نوازي کوي موږ نه کورې ودان نو تاسو انتظار وباسئ چې زموږ میلمه څوک دی دوستانو او هوا هم ډېره زیاته یخه ده نو موږ چې کله اسلام آباد نه راتللو وقت هوا ډېره ښکلې زبردست وه خو پېښور کې ډېره زیاته یخني ده چې دا ولې نه پوهېږم ښه دوستانو موږ سره دوه ګران قدرمن میلمانه هم شته دي تاسو چېرته مه ځئ موږ سره پاتې شئ موږ به تر څو لږ وایي انتظار وکړو چې هغوی راشي زه به دلته کښېنم یخني ده او سمیرا جانه وایي چې زما لاسونه سم ډېر یخ شوي دي او کیمره یې نیولې ده څه وکړو نو مجبوري ده دوستانو اوس زه نه پوهېږم چې څه نوشیجان کړو څه اډر کړم څه وخورم نه پوهېږم ولې چې زما داسې خاص د انسان ذوق خوراک هر څه فرق کوي که نه که زما څه خوښ شي زه به وخورم که هغه زه څه اډر کړم شاید د هغوی خوښ نه شي نو چطور سمیرا جان ربانیم که اما میلمانای ما بیا انتخاب کنن که چی میخورن اما ترس منو را بان که موخ انتخاب کنم فیش چی دوزایی که روز جان کنی بابا ما فعلا چیزی اشتیام ندارم چرا؟ تو روزه داری نیکی تو از طرف شو روزه گرفتی چطور؟ دیگه این دوستای عزیز از طرف روز روزه را دیده بودم مگم سمیرا جان ولی دیگه یک قوانین تازه جدید نوآوری کردن که از طرف شب باید روزه بگیرن دیگه نمیفهم که کدام کتاب آمده سمیرا جان که تو باید از طرف شب روزه بگیری قانون سمیرا است قانون سمیرا دوستای عزیز از قانون سمیرا جان خداوند شما را نجات بده یکی کمک ما با قانون سمیرا جان فهمیدی خورا غیبت من نکن اول نشته خود سمیرا جان دیگه گنی دیگه خلاص است غزال دیگه قبر شکنده است خب دوست عزیز من خنده کنم به خاطر که سمیرا جان بسیار دختر خوب است و گاهی زیاد سیریس میشه اما تو گروپ سیریس واری زیاد جدی میشه این اما تو دیگه اما دقیقا کمی هر کس می پیش رویش بیای دیگه ایش نه دیگه لیاز میمانه نه پیاز میمانه با خدا این اما بان بانکی واسطه اینا دوستانم سمیرا جان دوست مگم بسیار دختر مهربان است خود زیاد قاروک است همین زیاد بگم دیگه بگم نه میگه قطع کنم یا دیگه تعریف تکنم به دوستا اینا میگه ما ادت میکنم کات میکنم والله کات کردی نه دیگه باز خودت میفهمی خب دوستای عزیز فکر کنم مهمانای ما هم رسیدن و شما منتظر باشید که مهمانای ما کی هستن و چی کاره هستن که تمام باشید
فلوس بس जैसे زيادة هو تشتري क्या है आप भी सब चल लेंगे रेस्टोरेंट लेके लेकिन अपना रेस्टोरेंट भी यहाँ लेके आप میلمانه هم موجود دي دا چې ما سره څوک دي جناب ورسېدل دواړه نو دا دواړه خویندې دي وایي دواړه خویندې د یو بل نه ښایسته دي نو تاسو اوس نظر راکړئ چې کوم خورې ښایسته ده السلام علیکم ګرانو دوستانو زه یم رڼا هاشمي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې او ګرانو دوستانو موږ راغلي یو نن د اسلام آباد نه راغلو چې د خندا چېرته وه ما چې دشي لا ته لګ راځي ښه ګرانو دوستانو موږ راغلي یو له خیره سره چې غزال جانې سره په برنامه کې پاتې شو پیام شریف تاسو دومره کلکه شرمي شو وکړه ما داسې سوچ وکړ چې ما مې جوړ په خیر تازه تکړه اندازه یا لباسای من بیار که چقدر من امروز لباس مقبول پوشیدیم تبریک باشه بخیر خونه کنید بارد دوستای عزیز قسمت یادآوری کردم مهمانای عزیز خوشگل و مؤنثینه الان دارم درد دلم درد آره اینجا میشینیم و چاپی های سرخی خب دوستای عزیز بازم بسیار خوش هستم که سمیه جانا رنا جانا در کنار خود دارم این تو همیشه دارم شما فهمیدن دیگه امروز خاص هستن از اون خاطر چطور سمیرا چی خواست داره چی خودم آمدم خودم تاکسی گرفتم خودم ریکشا گرفتم خودم آمدم دیگه این چی خواست راست میگه راست از خداوند است و مت نام نگید من خود جانم خودم ریکشا گرفتم خودم ریکشا السلام علیکم دوستای گلم خدا کنه هر جای دنیا باشین جور و صحت سلامت باشین دوستای عزیز امروز میهمان خانم غزال هستیم و شما ما رو بیننده باشین که خانم غزال به ما چی تایاری گرفت دیگه خور اگر کس میفهمه کارش میفهمه نه میکنی پس چیم سر شما میدی باشین انا جون بس بریم با سفارش هم ورکو روپی به انشاءالله دوستانو څنګه چې ما تاسو یادونه وکړله چې ما سره میلمانه دي نو زما میلمانه رڼا جانه سمیه جانه وه چې واقعا ډېر زحمتکشه پرتلاشه نجونې دي زه ویاړم په دوی باندې هغه چې هر یو افغان وي چې انجلۍ وي بیا په دې وخت کې کار کوي زحمت وباسي هم قلبک شبیه خوره کم که اون تو به من قلب جور بکنه دیگه قدر محبت نکنه به من کجاست قلب هم سعی قلب کیسه کیو فعلا بیا بل خیر سره وروسته لګي کیسې او خبرې وکړو خلان دی نظر اصله بالکل او دا وخت باندې مشي چې موږ کبیر رستوران راغلی یو چې ماشاءالله ډیر ښه ډیزاین په کې کړی ډیر ښایسته کار په کې کړی ما په ویډیو کې کتل ما کې دي چې ازلی شو نه په ویډیو کې ښایسته راځي خو اوریجنل بیا راځي لکه ګډوډ شي را خراب تو راغلی دا ګډوډ نه چې راشي په کې می بیا لکه موږ وکول شو بیا یاد کو چې موږ د فلاني ځای ته لاړو او کار دې نو سم دی ها دوستانو یو کار چې کې کنه هغه کې باید ستاسو پیدا شي او ارزښت ولري نو دوستانو ډېر خبرې نه کوم او ډېر خبرې کوم زما خبر کوم مزه ده خوانده نو تاسو راشئ موږ سره ښه دوستانو او چې موږ چیرته ځو لاندې ځو بل چیرته نه ځو سمیه جان بیا دې کار یادونه وکړله چې موږ لاندې ځو خوراک اډر کوو نو زموږ خوراک هم ورسېدله نو ستاسو خالي ده رڼا جانه څه کوي موږ نن راغلي یو د غزال جان میلمانه یو او غزال جان موږ ته پوره تکلیف ویستلی او موږ یې راوستي یو تاسو ته ویلي وو چې کوم ځای ته راوستي او ما ته خو ټایم ډېر ښه تېر شو غزال جانې تا نه نړۍ مننه چې تا تکلیف ویستلو موږ دلته دعوت خیر تکلیف ما نه دی باسلی تکلیف هغه چا باسلی چې دا هر څه دومره مزهدار خوراک یې تیار کړی ده نو ما خوړلی نه ده خو رنګ نه ښکاري پته لګېږي چې ډېر زبردست او خوندوره ده نو لږ به یې چک کړو چې خوند یې څنګه ده واو ډېر زبردست ډېر خوندوره ده نو رڼا خوند یې څنګه ده
چې خفه نشي او چاغونه لري خفه نشي نه بس ګرم دي او که نه دي شکرا تا ته بیا وایم. ها ته وخوره زبردست ښاغلو کتونکو نو ډېر خبرې نه کول چې موږ ډوډۍ خورو ډوډۍ په سر خبرې کول ډېر هم ښه نه وي نو برنامه به دلته هلته تمامه کوم تاسو نه به مو اجازت غواړو دغلته یو بل زما یو شیشکه جاني ناسته ده او ډېر زیات په غوسه غوسه راته ګوري خدایه زما د توبې درنه خبره نو د ده د غوسې ته چې ګورم که نه مثبت انرژي ترې اخلم د بل الله کورې تاسو چې هر چېرته سي ښاد خوشحاله او کامیابه بریالي سي الله مو مل شه الله ګرانو دوستانو تاسو باغ الله د سپارم الله دې وکړي چې هر چېرته یې روغ او جوړ او د صحت په جامه کې اوسئ خدای پاک